السلام علیکم دوستانو، څنګه امید لرم چې خبري دوستانو د کرکټ په حواله خبر ډیر یو نوې او تازه خبر د افغانستان او پاکستان میچ او ډیر زبردست او سنسنیخیز میچ وي. نو دوستانو ویډیو تر اخر وګورئ چې په ویډیو باندې پوه شئ، او که څوک مونږ سره په دې چینل کې نوی وي او چینل یې سبسکرایب کړی نه نو مهرباني دی چې زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ د داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره. دوستانو راځو د میچ طرف ته. په روجه کې په 27 تاریخ باندې میچ چالو کیږي او ان شاء الله ډیر زبردست سیریز دی. نو درې میچ وي، تاسو په دې سکرین باندې دا سکرین شاټ کته شي او الله دې وکړي چې دا سیریز ډیر زبردست شي او باقی بیلات او ګټه په لوبه کې شته دی، هار جیت شته دی. خو دوستانو لوبه به ډیره په مینه ګورو، که افغانستاني وي او که پاکستاني وي. لکه زه عوامو ته دا وایم، لکه دا بالران دغه چې دي کلاړین دی خپلو کې ښه مینه محبت ساتي، خو دا کم عوام چې ورته ناست دي تماشبین دی پکې بیا جنگ جګړې کوي. نو دا زه هغې ته یو ریکویسټ کوم او ورته یو سوال کوم چې جنگ جګړې به نه کوو. انشاءالله دا سیریز دی په 27 تاریخ چالو کیږي د روژې په 2مه وړومبۍ ورځ باندې او 9 بجې به کخیري دا میچ به ګورو، دا سیریز انجوای به کوو به او دینه به خوند او مزه اخلو. نو دوستانو دغه معلوماتي ویډیو وه د کرکټ په حوالې سره چې د افغانستان او پاکستان ډیر چیلنجي میچ دی او ډیر سنسنیخیز میچ. دوستانو دا د پاکستان او د افغانستان میچ په حواله ویډیو و چې تاسو سره مې شیر کړه. داسې معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. والسلام.